مونږ تاسې کله نه کله په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، واتس اپ، ټیک ټاک کې ځینې پوسټونه، ویډیوګانې یا انځورونه وینو چې خوند راکړي، هغه بیا خپرو یا یې شیر کوو. او ان ځینې خلک د پردیو خلکو ټیک ټاک لایف ګوري، هغه سکرین ریکارډ کوي او بیا یې له خپل اکاونټونو خپري او یا یې شیر کوي. خو بیا دغې ته مونږ فکر نه کوو چې داسې چې خپرو یا یې شیر کوو هسې نه چې پکې کم کس شخصیت ته توهین شوی وي. په ځانګړې توګه که پکې د اماراتو کلتور کومې ادارې مشر یا د اماراتو کم دوست هیواد ته سپکاوی شوی وي، دروغ یا غلط معلومات پکې وي یا هم دا مواد غیر اخلاقي وي، خو دغو شیانو ته فکر نه کوو او خپرو یې. خبر اوسئ، که داسې څه خپرو نو دا کار نه یوازې شکایت سبب کیدلی شي بلکې تر 1 میلیون درهم او ان تر زندانه مو هم رسولی شي. دا خبره زه د ځان نه کومه بلکې د دې په اړه د ابوظبي عدلیه یا قضیه اداره خلکو ته خبرداری ورکړې چې د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې دی دا هیواد یې د هغې ادارې سپکاوی نه کوي. په یاد پیغام کې چې د اپریل په 9 خپور شوی ویل شوي هر څوک چې داسې څه خپروي لکه دروغ، غلط معلومات، عکسونه یا ویډیوګانې چې د هیواد یا چارواکو بدنامي پکې وي، هغې ته به تر 5 کلونو پورې بند او تر 15 لکه درهم پورې جریمه ورکول کیږي. دا خبر یادې ادارې د 2021 کال د سایبر جرمونو قانون له مخې کړی دی. تر دې مخکې اپریل پر 12 ابوظبي پولیسو هم خلکو ته ویلي وو چې غلط خبرونه یا اوازې مه خپروئ. چارواکو خلکو ته ویلي چې مخکې له دې چې کم خبر یا معلومات شریک کړئ باید یقیني کړئ چې دا رښتیا وایي او داسې څه مه خپروئ چې نورو ته ضرر ورسوي. دوی زیاتوي که څوک په ټولنیزو رسنیو داسې څه خپروي چې د هیواد قانون یا اخلاقو خلاف وي نو هغې ته به تر 1 میلیون درهم پورې جریمه او تر زندانه رسیدلی شي. خبرو ته په انټرنیټ کې ازادي شته، خو د ازادي د احتیاط او مسؤلیت غوښتنه هم کوي. هڅه وکړئ چې ځان او نور خلک د دې ستونزو وژغورئ. مننه.